سلامون دوستانو ګران ډاکټر صاحبانو هیله لرم چې تاسو به ټول جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. ډاکټر محمد رفیق یم، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم د رفیق جلال و یوټیوب چینل ته. لکه څرنګه چې مخکې درته وویله چې هره اونۍ به تاسو ته د حیاتي علایمو په اړه معلومات درکوم. تېره هفته مې پر ټمپریچر یا هم د حرارت درجې باندې بحث وکړي. دغه هفته غواړم چې تاسو ته د بي پي یا هم بلډ پرشر په واضح شکل سره د فشار د کتو لپاره تر هر څه مهم لومړی باید د بي پي کپ کوم چې دلته یو وکتور لري چې د انډکس په نامه سره دی، د مریض په بازو باندې ایښودل کېږي او کتل کېږي چې آیا دغه بي پي کپ د مریض په بازو باندې راځي او که نه راځي، ځکه چې دغه یوازې د یانګر یا هم د ځوانانو لپاره دی. د ډېرو سپین ږیرو، د ډېرو چاغ خلکو او د کوچنیانو لپاره استفاده نه شي کولی، ځکه چې د هغو لپاره مختلف سایز راځي. او دوهم چې ډېر مهم دی، د مریض په کیوبیټل فوسا باندې جس کوو او براخل ارتري غواړو چې جس یې کوو. هر کله چې براخل ارتري جس کړه نو دلته د براخل ارتري څخه یا د کیوبیټل فوسا څخه 2 انچه لوړ بي پي کف تړل کېږي او لاندې سکوپ ورکول کېږي تر څو اواز په صحیح ډول سره واورو. دا وکتور چې په بعضې بي پي کفو کې په سپین ډول، په شین ډول او یا هم په سور یا ژړ ډول سره وي، دا د براخل ارتري لپاره دی تر څو په براخل ارتري باندې دا برابر شي او د کیوبیټل فوسا څخه 2 انچه لوړ وتړل شي. او د دې لپاره چې وګورو چې آیا بي پي کپ به ډېر ټایټ او یا هم لوز نه وي، نو 2 ګوتې دلته ورننباسو چې دا ټایټ یا هم ډېر لوز. ستاتوسکوپ په غوږو کې اچول کېږي او ډیافراګم یې کتل کېږي چې آیا کار کوي او که نه. شپږ ملي متر ته د 180 څخه تر 180 پورې هوا ورکول کېږي په ځوانانو کې او وروسته کرار هوا یې لګېږي. بي پي کپ خلاصېږي. نورمال فشار او یا هم نورمال بلډ پرشر چې دی د 120/80 دی. د شپږ ملي متر لپاره کله چې ګورو د 180 څخه تر 180 پورې هوا ورکول کېږي، کرار هغه هوا یې لګېږي. د ستاتوسکوپ په واسطه سره لومړی اواز چې اورېدل کېږي هغه ته ویل کېږي سیستولیک او اخري اواز کوم چې په کرار ډول سره اورېدل کېږي چې باید هغه ډېر دقیق وو، هغه ته ویل په ځوانانو کې 120/80 دی، یعنې سیستولیک فشار باید 120 او کښته فشار یا هم دیاستولیک فشار باید 80 وي. نو دا چې د مریض فشار 120/50 هم تقریبا نورمال دی، مریض مشکل نه لري، کوم اعراض علایم نه لري. مننه ګران ډاکټر صاحبان چې تر دا مهاله پورې زموږ سره یاست. د نورو ټي وي ویډیوګانو لپاره کولی شئ چې د ډاکټر رفیق جلال یوټیوب چینل درسره سبسکرایب، شیر او درسره لایک یې کړئ. مننه، تر بیا پورې مونږ په الله سپارم.